وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. شپاړسمه پارا سورة مریم 32 نمبر آیت تے 22 واقعہ د مریم علیہ السلام او د عیسی علیہ السلام هغه بیانېدله. مخکې آیاتونو کې پیدایش د عیسی علیہ السلام هغه ذکر شو او د مریم علیہ السلام کرامات هغه هم بیان شو چې جبريل علیہ السلام انسانی شکل کې ولید او هغه ورسره خبرې وکړي. الله ول د اوبو چینه راویسته، تازه کجوري ول ورکړي او بیا صفائی هم بیان شوه. بیا غي پسې د عیسی علیہ السلام بعض صفات هغه مونږ ذکر کړیو چې عیسی علیہ السلام په خپل دا اقرار کړو چې انی عبد الله، زه د الله بندی ما. دویم ما ته الله رب العالمین انجیل کتاب را کوي. دریم ما به نبی ګرځي. سلورم مبارکن زمانه بډیر فیدی رسی خلکو ته. پنځم ما ته زما رب حکم کړی دی په مانځو په زکات سره او دا عبادتونه به تر هغې زه ادا کومه تر څو پورې چې زه ژوندی یم. نو ما درته ویلي چې 10 صفات هغه د عیسی علیه السلام به ذکر کېږي. نو 15 مخکې بیان شوي، 15 اوس بیانېږي. په هغې کې شپږم دا دی چې وبرم بوالدتي، او نیکی کوونکی او بوالدتی د مور خپل سره. ګوره مخکې د یحیی علیه السلام په باره کې هم داسې تیر شوي. هلته ذکر شو چې وبرم بوالدیه، یحیی علیه السلام نیکی کوونکی او احسان کوونکی او د مور او پلار سره. هلته والدیه ځکه ذکر کړو چې د یحیی علیه السلام پلارم او مورم وه، او چونکې د عیسی علیه السلام خو مور و او پلاری نو، نو ځکه والدی ذکر کړې ده. نو عیسی علیه السلام کې دا صفت و چې د دې خپل مور د مریم علیه السلام به ډیر قدر او احترام کو. هر قسم احسان به ورسره کو، که دینی به و که دنیوي به، او دا په هر بچی باندې دا لازمي چې دا به د مور او پلار خدمت کوي. هغوی سره به سخته لهجه نه استعمالی، د خبرې جواب به وله نه ورکوي، داسې خبره به ورته نه کوي چې د هغوی زړه ورباندې ازاریږي، او که د هغوی څه خرچې وغیره ته ضرورتي پیسو ته هغه به وله ورکوي. دا ټول احسانات دي د مور او پلار سره، دا په اولاد باندې لازمي. نو وبرم بواتی، نیکی کوونکي او د مور خپل سره. ولم یجعلنی جبارا شقیا، عیسی علیہ السلام په خپل ویلي او نیم ګرځولې او نه دی ګرځولې ما لره زما رب جبارا زیاتی کوونکې شقیا او بدبخته. ګوره د جبار معنی مخکې شوی وه، یحیی علیہ السلام هم دا خبره کړې وه. جبار هر هغه کس ته وی چې دی دومره متکبر او ځان لوی ګڼي چې د بل چا حق په ځان نه تسلیموي، نه د الله د حق څه پروا ساتي او نه د مخلوق د حق څه پروا ساتي، دی ته جبار وی. نو داسې انسان بیا ظلمونه هم کوي په خلکو باندې که نه. نو عیسی علیه السلام وی چې الله رب العالمین زه جبار نیم ګرځولی، ما کې دا صفت نشته چې زه په چا زیاتی کوم یا به ما کې تکبر راځي. بل شقیه،
زه بدبختم نه یم. شقی اصل کې هر هغه چاته وي چې دی ګناه کوي او د ګناه نه پس به دی توبه نه وباسي. ګوره موږ او تاسو ټول انسانانی کمزوري زموږ نه ګناهونه کیږي ډېر زیات، خو ښه صفت په انسان کې دا دی چې ګناه د نه کېدله سمدس الله ته څه وباسه؟ توبه. دا توبه الله را لېږلې دې دپاره ده چې ستا نه به ګناه کیږي، الله ستا توبه وباسه او دس وکړه، 2 رکعاته مونځ وکړه، الله دې داسې معاف کوي چې ډوله دا ګناه تا کړي نه. الله دومره غفور الرحیم دی. شقیه نو هر هغه چاته وایي چې دی ګناه کوي او توبه نه وباسي. نو عیسی علیه السلام وایي چې زه جبارم نه یم او بدبختم نه یم. مفسرینو ذکر کړي دومره عاجز انسان و عیسی علیه السلام، وایي په خاوره باندې به کېناسته، په ځمکه به ناست او خپل کور هم د اوسېدو دپاره ځان نه دی جوړ کړی، او کله کله به د ونو پاڼې هم خوړلې. ګوره اوچت نبي دی او دومره عاجزي وه په دې انبیا علیه السلام کې. وبرم بوالدتي او نیکی کوونکي او د مور سره، ولم یجعلني او نه دی ګرځولی ما لره جبارن زیاتی کوونکي، شقیان بدبخته. اوس دې بل ایت کې 3 نور ذکر کوي. ګوره انسان باندې 3 حالت راځي او دا ډېر سخت دي، او دا خبرې د یحیی علیه السلام په باره کې هم تیرې شوي. یو چې کله انسان پیدا کیږي دغه وخت صح حالت دی، بیا چې کله انسان باندې مرګ راځي دا صح حالت دی، او دریم کله چې دی الله بیا د قبر نه راپورته کوي دا صح حالت دی د ورځ د قیامت. الله رب العالمین چې څنګه په دې 3 حالتونو کې په یحیی علیه السلام باندې احسان کړو، هر قسم مصیبت تکلیف نه ساتلې، نو دغه رنګ په عیسی علیه السلام هم کړي. والسلام علی او سلامتیا را کړې د علی ما ته رب زما، یوم ولدتو په کوم ورځ چې پیدا کړی شوم زه. ګوره دلته یو فرق دی، که څوک د باندې سوال وکړي نو چې بیا درته پته وي. د یحیی علیه السلام په باره کې هم داسې تیر شوي، لیکن هلته لفظ وسلام علیه، هلته وسلام، دلته څه شی دی؟ والسلام. فرق دی که نه؟ دلته پکې الف لام هم دی او په سین باندې شد هم دی. هلته داسې وسلام علیه یوم اولد و یوم اموت و یوم ابعث حیا. دلته والسلام دی. دی والسلام دی ته معرفه وي کله چې ورباندې الف لام داخل شي، او هغه چې کوم دی هلته الف لام نشته هغې ته نکیره وي. او دا قانون دی د عربی چې معرفه دا په نکیره باندې مقدم یو معرفه چې کومي دا افضل د نکیرې نه. نو دې کې اشاره ده دې ته چې عیسی علیه السلام په فضیلت کې غوره او د یحیی علیه السلام نه، ځکه دا الفاظ راوړي. والسلام علی او سلامتیا کړې ده په ما باندې، یوم ولد په کوم ورځ چې زه پیدا کړی شوم، و یوم اموت په کوم ورځ باندې چې به زه مرم. لا مړ خو نه دی که نه، عیسی علیه السلام ژوندی د اسمان کې دی، خو مرګ به په راځي، راکوزیږي به قیامت ته نږدې. و یوم ابعث حیا او په کوم ورځ چې زه دوباره را ژوندی کړی شم. حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي کله چې ماشوم پیدا کیږي نو شیطان ورباندې چونډاره لګوي، خو عیسی علیه السلام او د مور مریم علیه السلام د الله د دې نه ساتلي دي. ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون. واقعه د عیسی علیه السلام او د مریم علیه السلام او د پیدایش تفصیلی ذکر شو. بیا عیسی علیه السلام خپل خبرې هم وکړي چې زه څوک یم، په خپل اقرار وکړو. اوس الله رب العالمین د عیسی علیه السلام د خپل اقرار نه پس نتیجه راوباسي. الله وایي ذالک دغه شان والا عیسی ابن مریم، عیسی زوی د مریم دی. الله وایي دا کمې خبرې چې ذکر شو دقه څوک دی؟ دا عیسی دی. نو دا رد شو په نسواراو باندې چې هغوی به ویلي چې عیسی علیه السلام ابن الله د الله څه دی؟ زوی دی. الله وایي هغه په خپله ویلي چې انی عبدالله، زه د الله بنده یم. دویم هغه په خپله ویلي ما ته به الله کتاب راکړي انجیل. دریم هغه په خپله اقرار کړی دی چې ما به الله نبی ګرځوي. څلورم
زبا مبارک مزما د وجه نه به خلکو ته فیدې رسی. پنځم په ما باندې الله رب العالمین منځ او زکات فرض کړی تر هغې به کوم تر څو چې ژوند یم. شپږم زه به د خپلې مور سره احسان کوم. اوم زه الله جبار نیم ګرځولی، شقیم نیم ګرځولی. او اتم نهم لسم دا چې کله زه الله پیدا کولم ماله سلامتیا را کړي، یعنی هغه ته محتاج ما. چې کله مرم ماله به سلامتیا را کوي، چې کله مې دوباره را ژوندی کوي نو هم ماله به سلامتیا را کوي. الله وایي دا خبرې چې کړي ذالک عیسی ابن مریم، په دقه دی عیسی علیه السلام زوی دو مریم، نه دا ابن الله دی نه اله دی او نه د یهودیانو په شان چې نعوذ بالله یهودو به ویلې دی ولد الزنا دی. مریم علیه السلام ته به دی نسبت کو چې دا زناکار و نعوذ بالله. الله وایي نه دا زما بنده دی عبدالله و رسولو. قول الحق الذي فيه يمترون، دا اصل کې دسې دی اقول قول الحق، یعنی وای مزو قول الحق وینا حقا. الله وی دا ما چې څه ویلي دا حق خبرې دي. الذي اغه فيه يمترون، چې دوی پکې شک کوي، نسوارا او یهودیانو په دې کې بس کو شک کول. اوس دې بل آیت کې د عیسی علیه السلام الله رب العالمین فرمایل چې دغه عیسی زوی د مریم دی. نو اوس الله رد کوي چې دا بعض خلک مال زوی ګرځي کنه. الله وی ما کان لله، ندی مناسب الله لرا یتخذ چې ونیسی من ولدن زوی. الله وی زه ولد ته محتاجو نه یم. که تاسو وایئ چې عیسی زما زوی دی نو ورشه د عیسی خپل خبرې واوره، هغه په خپله لس صفات د ځانو ذکر کړي او زه د الله زوی نه یم بلکې زه عبدالله یم. اوس الله رب العالمین وی زه ولد ته زما څه ضرورت نشته. ولې؟ سبحانه پاک دی الله تعالی د بچی نه. دویم اذا قضوا امرا، الله وی زما شان او پیجنا. اذا قضوا امرا، فیصله وکړي د یو کار، فانما یقول له کن فیکون، یقینا ووایي هغې کار ته کن شفیکون نو هغه شي. الله وی زما خو دومره اوچت شان دی، ما ته د بچي څه ضرورت دی. زه خو کن فیکون ذات یم چې یو کار ته ویم کن شنو بس فورا هغه کار بیا شوی. زه اولاد ته محتاج نه یم. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. دام اصل کی امخ کی چې کومې لس خبرې تیرې شوي، دام اصل کی د عیسی علیه السلام خبره ده. او ویلیو عیسی علیه السلام چې ان الله ربي، یقینا الله تعالی رب زما دی، وربکم او رب ستاسو دی. فاعبدوه، نو بندگی کوئ داغو. هذا صراط مستقیم، دا لاره ده نیغه. په دې سوال دا راځي چې د عیسی علیه السلام مخکې کوم غلط صفات ذکر شو، نو په کار ده چې دیم هغې پسې راوړی وی که نه، هغه هم خبرې وي نو دیم څه ده، دیم خبره ده، نو دی وروستو ولې راوړه، جدا دا ذکر کړي. نو جواب دا دی چې دغه خبرې د نبوت نه مخکې کړي دي. کله چې د مور په غېږه کې و نو دغه خبرې کړي دي، او دا خبرې به وروستو کړي کله چې ورته نبوت ملاو شو. هلته ویلي که نه چې ماله به الله کتاب راکړي او ما به نبي ګرځئ. کله چې کتاب ورکړی کله نبي شوی نو بیا دا خبره کړې، نو ځکه یې دا دلته جدا ذکر کړه. وان الله ربي، یقینا الله تعالی رب زما دی او رب ستاسو دی. فاعبدوه، نو بندگی کوئ د هغو. الله وی ګوره دا زما زوی نه نه اله جوړېدی شي، هغه خو زما بندګۍ ته خلک رابللي. هذا صراط مستقیم، دغه لاره نیغه ده. ګوره موږ په مانځه کې روزانه ویو اهدنا الصراط المستقیم، نو صراط مستقیم بس دې ته وایي. صراط مستقیم دا ده چې بندگی به کې صرف او صرف د چا، د یو الله حاجت روا مشکل کشا به الله ګڼي، دې ته وایي صراط مستقیم. په مانځه کې بار بار ویو یا الله موږ ته نیغه لاره راوښي. بل طرف ته بیا د غیر الله نه غواړو، څوک یې باباګانو نه غواړي، څوک د قبرونو نه تاویږي. نه صراط مستقیم دا ده چې هر څومره تکلیف در باندې رالی اواز به یو الله ته کوي. اوس دې بل آیت کې الله رب العالمین ذکر کوي چې د عیسی علیه السلام دا وضاحت بیان شو که نه، پوره حقیقت الله را ښکاره که چې دا څوک و. الله وایي د دې دومره هر څه نه باوجود هم په دې یهودو نسواراو کې ډلې جوړې شوې په باره د عیسی علیه السلام کې. فاختلف الاحزاب،
نو اختلاف وکړ ډلو زدیانو خلکو من بینهم په منځ خپل کې. په هغه وخت کې د نبی علیه صلات وسلام په وخت کې چې کوم نسوارا و هغې نه لږ مخکې نو اصل کې ابن کثیر رحمت الله علیه په یو تاریخ په حوالې سره نقل کړي دي چې په دې نسواراو کې 4 کسان یو ځای ته راجمع شو او کېناستل. ویلي چې د عیسی په باره کې څه فیصله کوو، دله څه درجه ورکو. یو ته وي ته ووایه، هغه ورته ویلي زه خو وایم چې دا بس الله دی خو په شکل د عیسی لاندې ځمکې ته راکوز شوی. نو د نسواراو کې د یو د بعضې خلکو عقیده دا د هغوی دته اصل کې د الوهیت درجه ورکوي، وایي دا اصل کې الله خو په شکل د عیسی راکوز شوی. هغې ته یعقوبیه ډله وایي، یعقوبیه. دویمه ډله د نستوریه ورته وایي. نو د دې بل نه تپوس وکړو، ویلې ته پکې څه وې؟ هغه ویلې زه خو وایم چې نه دا ابن الله، دا د الله څه دی؟ زوی دی. دغې ډلې ته وایي نستوریه. دریم نه دې دوو تپوس وکړو چې ته پکې څه وې؟ هغه ورته ویلې زه وایم چې الهه 3 دي. عقیده د تثلیث ورته وایي، مخکې تېره شوې ده که نه، ان الله ثالث ثلاثه. ویل یو الله دی، یو عیسی دی، یو مور ده مریم علیه السلام. نو الهه څو شو؟ 3. دا 4 کم ناسو. دته وی تم څه ووایه، ستا څه سوچ دی؟ هغه ورته ویل زه وایم چې عیسی علیه السلام عبدالله و رسولو، بس د الله بنده دی او د هغه رسول. دا پکې سم مسلمانو. د نورو ټولو دریوانو خبرې څه دي؟ غلطې دي. نو زمونږ او ستاسو د مسلمانانو عقیده دا ده په باره د عیسی علیه السلام کې چې بس عیسی علیه صلات وسلام د الله بنده او د الله رسولو او بغیر د پلاره الله رب العالمین دی پیدا کړي. منګ نه د الله زوی ګڼو، نه داسې وایو چې دا په شکل د الله نعوذ بالله راغلی، او نه داسې وایو چې الهه 3 دي. منګ یو اله هغه یو الله دی او دا د الله بنده او د هغه سو د هغه رسولو. بعضې کتابونو د تاریخ لیکلی دي، اوس خو په نسواراو کې ډېر غټ اختلاف راغلی. وایي صرف په امریکا کې د امریکې والا نسوارا دي 2.5 ډلې خو صرف په هغوی کې اوس جوړې شوي په دې عقیدې په باره کې. دا ټول نقصان اصل کې د قسطنطنیه چې کومه وخت کې باچا تیر شوی د هغه وخت نه دا قیسې را روانې دي. نو دغې ته اشاره کوي چې فاختلف الاحزاب. الله وایي دا دومره حقیقت دوی ته بیان شو، دی نه باوجود هم دوی بیا ډلې جوړې کړې، اختلاف یې جوړ کړو. اوس دوی ته زجر ورکوي. فویل للذین کفروا، نو تباهي د هغه کسانو د پاره چې کفر یې کړی دی من مشهد د حاضرۍ یوم عظیم، د ورځې لوی نه. الله وایي په دې خلکو یو ورځ را روانه ده، څوک چې د عیسی علیه السلام په باره کې داسې غلطې عقیدې ساتي. کومه ورځ ده؟ من مشهد. مشهد اصل کې مصدر دی، یعنی دې ته به خلک به ورته ازیریږي. یوم عظیم چې ورځ لوی ده، ورځ ته کومه ورځ مراد ده؟ ورځ د قیامت. قیامت ته به خلک را جمع کیږي که نه. الله وایي زه به دا خلک یقیني تباه خلک دي. فویل. اوس الله د دوی حالت د قیامت ذکر کوي چې ټیک ده دې خلکو خو په دنیا کې حق خبرو ته به غوږ نه ایښوده، غوږونه یې وخو نه به اورېدل او حق لاره به یې نه لیده. خو الله وایي په ورځ د قیامت به د دوی دا نظرونه زه دومره تیز کړم چې هر څه به ویني او هر څه به ورته ښکاري، خو بیا خو هلته اورېدل او لیدل فایده نه ورکوي. اسمع بهم، ښه به اوري دوی، و ابصر او ښه به ویني. یوم په هغه ورځ باندې یأتوننا چې پیش بشي دوی موږ ته. الله وایي چې کله ورځ د قیامت شي نو د دې کافرو به بیا دا حالي، بیا به الله ته وایي ستا هره خبره موږ اورو، هره خبره موږ اوس اینو. خو الله وایي لکن الظالمون اليوم، لیکن ظالمان نن ورځ په دنیا کې فی ضلال مبین، په ګمراهۍ ښکاره کې دي. الله وایي دنیا کې خو ګمراهي کوي، وګوره ورځ د قیامت را روانه ده، بیا به ډېرې چغې وي چې اوس یې اورو اوس یې نو، خو بیا وله فایده نه ورکوي. اوس د 2 آیاتونو کې نبی علیه صلات وسلام ته الله وایي چې دا خلک ویره وه د یو داسې ورځ نه چې هغې ته وایي یوم الحسرت. وانذرهم، او یره ورکه دوی ته یوم الحسرت د ورځ د افسوسونو نه. قرآن کریم کې د قیامت د ورځې 33 نومونه ذکر دي. سو 33. او د مریم علیه السلام نوم څو پیرې راغلی قرآن کې؟ هغه هم دومره وکنه 33.
33 پیرې هغه هم راغلی دی او 33 نومونه دا د ورځ د قیامت قرآنو ذکر کړي. په هغې کې یو نوم دی یوم الحسرت، د افسوسونو ورځ ده. دا کافر خلق به ډېر سخت افسوس کوي په هغه ورځ باندې. حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایو په ورځ د قیامت باندې دا مرګ نه دی، مرګ دا به د ګډوري په شکل کې راوستلی شي او د دې جهنم او جنتیانو مخ ته به ودرئ او الله رب العالمین به ملائکو ته وایي چې دا ګډوري حلال کړي. بس اعلان به وشي چې دا هغه مرګ او بس شو، ختم شو. جهنمیانو ته به وایي دې کافرو ته تاسو به اوس دلته همیشه دې اور کې اوسېږئ او جنتیانو ته به وایي تاسو به همیشه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي دغه وخت کې به کافر خلق افسوس وکړي. یوم الحسرت ورته ځکه وایي، دا د افسوسونو ورځ. مؤمنان به هم په ورځ د قیامت افسوس کوي، مؤمنان جنتیان به هم افسوس کوي، خو هغوی به د څه افسوس کوي؟ حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لیس یتحسر اهل الجنه الا على عمل بهم من غیر ذکر الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دا جنتیان به چې جنت ته لاړ شي یا د قیامت په ورځ به دوی دا افسوس کوي، دوی به په هغه وخت پسې ارمان او افسوس کوي کوم چې د الله د ذکر نه علاوه تیر کړی دی. وی به چې په دنیا کې هغه لږ وخت مې په ذل تیر کړو چې دې وخت کې مې الله په ژبه یاد کړی څومره مزه به کړی. هسې د دنیا کې تاسو سوچ وکئ که نه، د دنیا کې چې څوک د کارخانه وغیره کې کار مار کوي، کار کوي که نه، کله چې دله مالک پیسې ورکوي دا اورټې مې لګولې، نو کله چې د هغې پیسې والي نو بیا د ارمان کوي چې بل ورځ مې کار زیات کړی وی نو لږې به راته ډېرې میلاو شوې. دقه رنګ به جنتیان خلک دا کم وخت چې په غفلت کې به دنیا کې تیر کړي د الله د ذکر نه علاوه دې پسې به ګورې بیا ارمان کوي سړی. نو موقع د چانس دی الله دله درکړی، وخت ضایع کول نه دي پکار. وانذرهم ویره دوی لره یوم الحسرت د ورځ د افسوس نه اذ قضی الامر کله چې یو فیصله وشي د کار د دوی. فیصلې نه مراد دا دی الله به چاته په خلاص عملنامه ورکي، چاته په ګس لاک، څوک جنت ته څوک جهنم ته. الله د دې خلکو د دنیا حالت ذکر کوي. وهم فی غفلت او دوی په غفلت کې دي په دې دنیا کې. وهم لا یؤمنون او دوی ایمان نه راوړي. دی بل آیت کې الله ذکر کوي چې په دې دنیا مه نازېږه. دا څومره مخلوق چې دی الله وایي په دې ټولو به پناه راځي او اصل مالک یې ګورې زیمه. الا نحن نرث الارض یقینا مونږه وارث یو د ځمکې ومن او د هغه چا علیها چې په دې ځمکې باندې دي. وارث په عربۍ کې اخري مالک ته وایي. دا بعضې خلکو په دې ګاډو لیکلي الله نبي وارث، دا ګوره شرکی خبره ده. پنجاب کې اکثر په دې کیری ډبو باندې لیکلي الله نبی وارث. نه، وارث دا یو الله ذات دی، ځکه وارث معنی دا د اخره مالک. که مو تاسو دنیا کې مال و دولت جیداد دی دا ګورې اسی عرضی مالکان دي. الله وی نحنو نرث الارض، منګه اخري مالکانی د دې ځمکې. الله وی دا ټول هر څه ماته پاتې دي. ومن علیها او د هغه چا چې په دې ځمکه باندې دي. وإلینا یرجعون او منګ ته به راګرځي دوی. وبرم بوالدتی او نیکي کوونکي او د مور خپل سره. ولم یجعلني جبارا شقیا او نه مگر زولې زو زیاتی کوونکي او بدبخته. والسلام علی او سلامتیا ده په ما باندې یوم ولدتو په کوم ورځ چې پیدا کړی شم. و یوم اموتو په کوم ورځ چې به مرما. و یوم ابعث حیا او په کوم ورځ چې به دوباره را ژوندی کیږم. الله وی ذالک عیسی ابن مریم، دغه شان دی د عیسی زوی د مریم علیه السلام. وایم زه قول الحق وینا حق الذي اغه فیه یمترون چې دوی پکې شک کوي. ما کان لله ندی مناسب الله لره ان یتخذا چې اونیسی من ولد زوی. سبحانه پاک دی الله د بچینا. اذا قضوا امرا کله چې فیصله وکړي د یو کار. فانما یقول له کن فیکون، نو یقینا ووایي هغه کار ته شن وشي. وان الله او ویل عیسی علیه السلام چې یقینا الله تعالی ربي رب زما دی و ربکم او رب ستاسو دی. فاعبدوه، نو بندگی وکړئ د هغه. هذا صراط مستقیم، دا نیغه لاره ده.
فاختلف الاحزاب من بینهم، نو اختلاف وکړ ډلو په منځ خپل کې په باره د عیسی علیه السلام کې. الله وی فویل للذین کفروا، تبعی د هغه کسانو د پاره چې کفر کړي، من مشهد یوم عظیم، د حاضری د ورځې لوینا. اسمع بهم، خب اورید وی، و ابصر او خب اینی، یوم یاتوننا، په کوم ورځ چې دوی پیش شي موږ ته. لیکن الظالمون، لیکن ظالمان خلق، الیوم نن په دنیا کې فی ضلال مبین، په گمراهی ښکارا کې دي. وانذرهم، ير ورک دوی ته یوم الحسرت، د ورځې د افسوسونو نه. اذ قضی الامر، کله چې وفیصله وشي د کار د دوی. وهم فی غفلت، او دوی په غفلت کې دي. وهم لا یؤمنون، او دوی ایمان نه راوړي. الا نحن نرث الارض ومن علیها، یقینا مونږه وارثان یو د دې ځمکې او د هغه چا چې په دې ځمکه باندې دي. و الینا یرجعون، او خاص مونږ ته به راګرځي دوی.